یو لک ډالر هر پاکستانی پلیر ته ورکول کیږي. اوس به تاسو هم دا سوچ کوئ چې رحیم صدیقي دا خو ډېرې غټې پیسې دي، څنګه یو لک ډالر د پاکستان کرکټ بورډ د پاکستان لوبغاړو ته ورکوي؟ که چېرته د پاکستان کرکټ ټیم را روان ورلډ کپ وګټي نو د پاکستان کرکټ بورډ دغه اعلان کړی دی چې هر یو پاکستانی پلیر ته به یو لک ډالر ورکوي. که تاسو ته یاد وي د دې نه مخکې دو پاکستان پلیرز ته د آرمي ټریننګ ورکوي. د هغه ټریننګ نه وروسته د پاکستان لوبډله د نیوزیلینډ A و B و C و D و که نه د هغو په وړاندې ډېرې بیکاره سیالۍ ترسره کړلې. بیا د پاکستان کرکټ بورډ اعلان وکړي چې د پاکستان چې کوم وومنز ټیم دی یعنې د نجونو هغو ته به د پاکستان آرمي ټریننګ ورکوي او په دې لنډ ورځو کې د هغو ټریننګ هم شروع کیږي او بیا د نجونو چې کوم دی هغه ورلډ کپ هم را روان دی. دو دلته ټریننګ ورکړي هلته خرابه پرفارمنس وکړي، دو دلته اعلان د پیسو وکړي هلته هغو خرابه پرفارمنس وکړي. دا یو لک ډالر چې دو ته ورکوي چې دو ورلډ کپ وګټي، دا څومره پښتانه چې شهیدان کیږي آیا د دې پوښتنه چا کړې ده؟ نه یې ده کړې. پښتنو سره چې ظلم کیږي د هغې په هکله باندې څوک غږ اوچتولی شي؟ نه شي اوچتولی. بعضې پښتانه پلیرز دي ټیم کې ورته حق نه ورکول کیږي، ښه پرفارمنس یې کړی د ټیم نه یې شړي. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې بابر اعظم څومره سیالۍ وبیللې یا یې لاست کړي، بیا هم کپتان دی. شاهین افریدي پښتون یو سیریز یې ترسره کړي کپتان و، نیوزیلینډ په وړاندې بیکاره پرفارمنس وکړي لوبډلې د کپټانسۍ نه لرې کړي. هماغه نیوزیلینډ سی ټیم پاکستان ته لاړو، د بابر اعظم نه سیریز نږدې و چې ګټلی و ځکه ډرا شو سی ټیم یې، خو بابر اعظم د کپټانسۍ نه لرې نه شو. خو که دلته حقیقت وای دا حقیقت په خلکو باندې بد لګیږي. ګورئ په خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات پښتانه هم وویشتل شول ولاکه چا پوښتنه کړي. که تاسو ته یاد وي 2019 که 2013 ډي ایس پي او که ډي آی جي هغه د پي ټي ایم ډېر زیات ملاتړ کولو، هغه بیچاره نه د پښتنو ته حق غوښتلو هغه یې شهید کړي. ځکه که خپلو پښتنو ته حق غواړې نو تا شهیدی تا نه پرېږدي. خو که چېرته پنجابی ورلډ کپ ته ځي هغو ته بیا اعلان کوي که تاسو ورلډ کپ وګټلو موږ تاسو ته 1 لک ډالر درکوو. ګورئ دا ټولو ته معلومه ده پښتنو ته همیشه حق وغواړئ. د چاینا په پاکستان باندې 46 بلیونز قرضه ده، 46 بلیون، میلیون هم نه بلیونز، 1 میلیونه 1 بلیون راځي، 1 بلیون راځي، 1 میلیونه 1 بلیون راځي. او تاسو په خپله سوچ وکئ چې ماشوم په پاکستان کې پیدا کیږي که نه هغه څه باندې 1 میلیون قرضدار دی. دا دو چې دغه 1 لک ډالر اعلان کوي دا دې راواخلي دغه پښتنو ته دې ورکړي د چا چې بچي یتیمان شوي دي، څوک چې په بېرحمۍ سره شهیدان شوي دي هغو ته حق نه ورکول کېږي. دلته به اوس بیا د پاکستان والا راشي کنځا به وکړي، خور و مور به یاده کړي. د لر او د بر په منځ کې باید موږ مینه پیدا کړو، حق ورته وغواړو. پښتنو ته د انډیا پنجابي هم مزې کوي، د پاکستان پنجابي هم مزې کوي او زموږ پښتون همیشه په زنده‌باد او په مرده‌باد کې ټایم تیر کوي. دا خبره حقیقت ده. 90% پښتانه کنځا کوي. که ته ورته حق غواړې کنځا درته کوي. که ورته وایي چې ستا مور داسې کوم ویجار قربان دې شم، یو کنځلمار به په ټیک ټاک کې راشي کنځا به کوي، تاسو لاړ شئ کمنټ وتئ یا په فیسبوک کې اعلانې به ورته خلکو لیکلي قربان دې شم جار دې شم اتلي و کور مو دغه نمونه ډک شه. یو کنځلمار ته تاسو اتل وایئ، یو کنځلمار ته تاسو جار قربان وایئ. او که سپینې خبرې وکړي بیا درته وایي ستا مور داسې کوم ستا خور داسې کوم. د پښتنو تر څنګ ودرېږئ. موږ د پاکستان خلک نه منې کوو چې هغه د پاکستان ملاتړ نه کوي،
هغه خپل ملک دی، حق ور باندې لري. هغه موږ افغانان نشي منې کولی. مجیب زلمی افغانستان ته لاړو، زموږ باج افغانان را پاتې دغه افغانستان ته لاړ دی، د مولانا فضل الرحمن لاس مچي کړی دی، داسې کړی دی. هغه د هغه خپل شخصي ژوند دی. هغه مېلمه راغلی و، موږ یې مېلمه پالنه وکړله او په موږ باندې حق ده. مننه.